د کابل ولایت د امر بالمعروف نهی عن المنکر او شکایتونو اوریدلو ښاري ریاست اړوند 14مې حوزې محتسبینو د ځای اوسیدونکو او د یادې حوزې مسؤلینو په ملتیا د شهرک صفا سیمې څخه یو ماهر کوډګر له ګڼ شمېر سحري وسایلو سره یو ځای نیولی دی. د کابل ښار د 14مې حوزې د محتسبینو امر مولوي احسان الله ثاقب په خپلو خبرو کې وویل یاد کوډګر له کلونو راهیسې په کوډو او سحري کړنو بوخت و چې د یاد لارې په کورنۍ او ټولنه کې ګڼ شمېر ستونزې او شخړې راولاړې کړې وې. وروسته له هغې محتسبین د خپل دیني او وظیفوي وجیبې له مخې لاس په کار شو او هغه یې د کوډو له وسایلو سره یو ځای ونیو. د کوم شیان چې تاسو ورسوي نه دې کس موږ ته یو صحوي کس اطلاع راکړله چې 14مې موضوع مربوطات کې د کوچه رسالت په آخر کې یو کس دی چې هغه سحر کوي او ډېر زیات زنانه هم رضا ورځي او بلکې دې تر څنګ بدفعلۍ خبرو هم وکړله چې بدفعلۍ کار هم کوي. نو موږ لاس په کار باندې شولو په دو باندې عملیات شروع کړل. کله چې موږ ځای ته ورغلو ځای مو کشف کړو پیدا هم کړلو او انشاءالله موږ تاسو ته ډاډ درکوو چې داسې کسان به موږ په هېڅ ځای کې دوی ته وخت ورنه کړو فریب یې نه کړو. بلخوا د یادې سیمې اوسیدونکی صدام حسین په خپلو خبرو کې د امر بالمعروف وزارت له محتسبینو مننه کوي چې د داسې حرامو عملونو پر وړاندې اقدام وکړ او ویل چې باید په جدي توګه د کوډو مخه ونیول شي. د کوم کوډګر ساحر نیولی دی او مزید اندوس مخکې نیولې دي نو په دې موږ دا کار موږ ستایو او موږ ډېر زیات خوشحاله یو د دې نه ټول ولس د دې نه خوشحاله دی. بلخوا یو تندینی عالم مولوي محمد موسی د یاد کړنې ستاینه کوي او وایي چې کوډګرۍ او جادو د اسلام له نظره حرامه ده او په ټولنه کې بدمرغۍ او تاوتریخوالي لامل ګرځي. صراحتا الله سحر و جادو را حرام دانسته و کفر است صراحتا در قرآن شریف است و همچنین پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم در این رابطه دیگه سحر و جادو را کفر خطاب حرام خطاب کرده است. دا په داسې حال کې دا چې د امر بالمعروف نهی عن المنکر او شکایتونو اوریدلو وزارت محتسبینو له دې وړاندې هم د هیواد په کچه سلګونه کوډګر او په ورته کړنو بوخت کسان نیولي او د شرعي پریکړې په موخه یې اړوندو ارګانونو ته سپارلي دي.